چې د کړای محبت د جانان نوي چې د کړای محبت د جانان نوي تر هغه به د هیڅ دین او ایمان نوي که سکون د زړګي غواړې نو مین شه که سکون د زړګي غواړې نو مین شه دا دوا د پساري په دکان نوي او سر د یار په درشل مات کړه ای انوره سر د یار په درشل مات کړه ای انوره چې په قبر کې دی دغه ارمان نوي قدرمندو نن رسره د مروتو د ادب یو لوړ نام مشر شاعر د پښتو د غزل او د نظم شاعر محترم انور خان بیگو خیل صاحب ناسته انور صاحب کتونکي موږ به له تاسو نه فرمایش کو چې موږ کتونکو ته خپل یو دوه شعر یو غزل خپلو کتونکو ته وړاندې بالکل د غزل نه مخکې څو شعرونه به ووایم ما به جواب نکیر منکر ته وي په قبر کې دا ما به جواب نکیر منکر ته وي په قبر کې دا حال مې لیکلی په تندي دی چې ما ونه چیړی ما به جواب نکیر منکر ته وي په قبر کې دا حال مې لیکلی په تندي دی چې ما ونه چیړی او د پاک رسول د دین اسلام د تحفظ په خاطر سر مې راوړی په تلی دی چې ما ونه چیړی د پاک رسول د دین اسلام د تحفظ په خاطر سر مې راوړی په تلی دی چې ما ونه چیړی نور یو دوه شعرونه څو پورې به وینې د زړګي خورمه څو پورې به وینې د زړګي خورمه زه ورله نږدې د جانان کلی دی څو پورې به وینې د زړګي خورمه زه ورله نږدې د جانان کلی دی او زه انور د غره ورپسې اوړم خو چا راته تورخم کې خنډ وهلی دی زه انور د غره ورپسې اوړم چا راته تورخم کې خنډ وهلی دی د غزل څو شعرونه تا چې داسې سیمه او زر ته طلای ورکړ طلای ورکړ ما هم ځکه مال او سر ته طلای ورکړ او تا چې ووهلې تورې شپې په لته په لته ما لکه هر سپین سهار ته طلای ورکړ او دا د ستا سپېره کاته نه دي نور څه دي دا د ستا سپېره کاته نه دي نور څه دي پښتنو پیغلو ګودر ته طلای ورکړ او له ګریوانه د لاس نه کاږم رقیبه تا زمونږه مازدیګر ته طلای ورکړ او خود به تندر غورځوم د ستا په خونه تا زما د سیمې غر ته طلای ورکړ او چې د امن ګهواره به یادېدله تا هم هغه پیښور ته طلای ورکړ او چې تاریخ مې د ماضي پکې ځلند و تا خیبر او حشنغر ته طلای ورکړ او زه نازونه د جانان وړم ای رقیبه ګنې زه به د هر در ته طلای ورکړم او ما انور په زړه کې داسې ولولې دي یوه ورځ به د مندر ته طلای ورکړم ما انور په زړه کې داسې ولولې دي یوه ورځ به د مندر ته طلای ورکم دا انور خان بیگو خیل صاحب چې له تاسو موږ سره خپله شاعري د ژوند په هکله هغه مو هر څه ته واورېدل